د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی ارواښاد استاد اولمیر. جنت نشان دے گلان پکی کرما فما دروخ نگران دے گلان پکی کرما وطن جنت نشان دے گلان پکی کرما فما دروخ نگران دے گلان پکی کرما دا اسمان کشنا لمان کی د بهار یزین ساکی. ارواښاد استاد اولمیر د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی و. نوموړی په 1933 زیږدیز کال کې د پښتونخوا د مرکز پیښور د سولۍ په کلي کې د سید احمد خان په کور کې چې د پیښور یو مشهور سندرغاړی و دې نړۍ ته سترګې پرانستې دي. استاد اولمیر خپلې لومړنۍ زده کړې تر 4م ټولګي یعنې کلاس پورې په خپل کلي سولۍ کې ترسره کړي دي او وروسته د پیښور د صدر په فرنټیر نومي ښوونځي یعنې سکول کې شامل شو او په هغه ښوونځي کې یې تر 10م ټولګي پورې زده کړې وکړې. استاد اولمیر د کوچنیوالي نه د سندرو او موسیقۍ او فلمي سندرو او ګانو سره مینه درلودله. همدا وجه و چې په 10 کلنۍ کې د هغه سیمې د نامتو استاد جعفر خان سره شاګرد شو او پوره 6 کلونه یې د هغه سره شاګردي وکړه. استاد لا د ښوونځي زده کوونکی و چې خپل مور او پلار یې له لاسه ورکړل او دی مجبور شو چې د خپل تره سره ژوند وکړي. ترې نوموړی د موسیقۍ بل مهم استاد سبزعلي خان ته بوت او کله چې استاد سبزعلي خان د ده غوړېدلی استعداد او په موسیقۍ کې د ده پوهه ولیده نو دی یې له ځان سره لاهور ته بوت او هلته یې د ده ځینې سندرې ریکارډ کړې. وروسته یې څه موده د پښتونخوا د ولسي شاعر ګلستان بابا سره تیره کړه او د هغه نه د موسیقۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. د استاد اولمیر لومړنۍ سندره چې د استاد سبزعلي خان سره یې ویلې ده زړګی مې شو ټوټې ټوټې نومیږي. استاد اولمیر په 1950 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ په جشن کې د ګډون لپاره کابل ته راغی. په هغه وخت کې د پښتو ژبې نامتو شاعر ارواښاد ملنګ جان په راډیو کابل کې د پښتو د موسیقۍ په برخه کې متهمم و. د هغه وخت د قبایلو ریاست استاد اولمیر ملنګ جان ته ور وپېژانده او استاد اولمیر د کابل راډیو سره خپله همکاري پیل کړه. استاد اولمیر په راډیو افغانستان کې تر 250 شاوخوا کې سندرې ویلي او ثبت کړي دي. استاد اولمیر د پښتو موسیقۍ په وده او پراختیا کې لویه ونډه اخیستې او ډیر شاګردان یې روزلي دي. د استاد د زیاتره سندرو شعرونه د ارواښاد سیلاب ساپي، ارواښاد نصرالله حافظ او ملنګ جان دي. همدارنګ استاد د افغانستان د مشهور سندرغاړې میرمن رخشانې سره هم ډیرې پښتو سندرې ویلي دي. استاد اولمیر ته په 1980 زیږدیز کال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موسیقۍ د استاد لقب ورکړل شو. استاد اولمیر د افغانستان د هنري ډلو سره یو ځای هند، روسیې او چکوسلواکیا ته هم سفرونه کړي دي او هلته کنسرتونه ورکړي دي چې د خلکو د تودو هرکلیو سره مخامخ شوي دي. د استاد اولمیر په مشهورو سندرو کې دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی او ستا د سترګو بلا واخلم بیا د سترګې ولې سرې دي ډېرې مشهور. زه د وطن عبودان خورم خدمت به یې ضرور کړم، زه د وطن عبودان خورم خدمت به یې ضرور کړم، پکې د عمر خزانه خورم خدمت به یې ضرور کړم. د استاد اولمیر سندرې نه یوازې په افغانستان بلکې په پښتونخوا کې هم د زیات شهرت نه برخمنې دي. استاد اولمیر په 1982 کال کې په کابل کې وفات شو او د کابل ښار د شاه شهید په هدیره کې په درنښت سره خاورو ته وسپارل شو. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې. زی بلبل دان گلزار دے پمالو سر بے ساتھ، زی بلبل دان گلزار دے پمالو سر بے ساتھ، زما ژوندون ته افتخار دے پمالو سر بے ساتھ، زما ژوندون ته افتخار دے پمالو سر بے ساتھ، آزاد افغانستان دے غلام پکی کرما.
आजाद अफगानिस्तान दे गुलाम पकी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पकी करमा फमा दरुख नगरान दे गुलाम पकी करमा वतन जन्नत निशान दे गुलाम पकी करमा फमा दरुख नगरान दे गुलाम पकी करमा